بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر رئیس خان او زه تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به موږ د سپیس یا د کائنات په وسعت باندې خبره کوو. نن د دې سیریز دویمه ویډیو ده او په نننۍ ویډیو کې به موږ د خپل سولر سیستم یا نظام شمسی حوالې سره ډسکشن کوو. په تیر شوي ویډیو کې موږ ډسکس کړی و چې په کائنات کې د 2 ټریلیون نه زیات ګیلکسیز دي او بیا په دې کې یو ګیلکسي ده چې هغې ته ملکی وی ګیلکسي وایي په کومه کې چې زموږ سولر سیستم یا نظام شمسی ده او زموږ ځمکه هم په دغه سولر سیستم کې دننه ده. خو صرف په دې یوه ملکی وی ګیلکسي کې دننه د 400 بلین نه زیات سولر سیستم دی او واحد زموږ دا سولر سیستم دی چې په کومه کې ځمکه ده په کومه باندې ژوند ممکن دی. زموږ په دې سولر سیستم کې دننه اته پلانټس یا سیارچې دي او 293 پورې سپوږمۍ دي او په زرګونو او لکونو باندې کومټس او اسټرایډز دي او دا هر څه د نور مضبوط ګریویټي یا کشش ثقل راوځي کړي دي رانیولې دي په یو خاص محور کې رانیولې دي. زموږ په دې سولر سیستم کې نور یا سن د دې سولر سیستم زړه دی کم چې د ټوټل سولر سیستم ته انرژي او رڼا مهیا کوي. په خپل د نور چې کم د پلازما نه جوړ دی چې هغه اصل کې سوپر هیټډ ګیس دی او د نور د کور یا د اندرونی ساخت ټمپریچر چې دی دا تقریبا 15 میلیون ډیګري سنټیګریډ یا 1.5 کروڑ ډیګري سنټیګریډ ګرم دی. بیا زموږ په دې سولر سیستم کې نور ته د ټول نه نږدې کم پلانټ یا سیاره چې ده هغه مرکري ده. دا مرکري د مضبوطو چټانونو راکس او کاڼو نه جوړه ده چې پکې ډیر زیات بې شمیره ډوغلي چې ورته کیټرز ویلی کیږي هغه دي. بله دلچسپه خبره دا ده چې د دې مرکري کم سایډ چې نور ته مخامخ دی هغه انتهایی ګرم یعنی 430 ډیګري سنټیګریډ دی. تاسو ته پته ده چې په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې اوبه بوایل کیږي یا خوټ کیږي او کم سایډ چې د نور نه پټ دی یا نور ته په شا دی هغه تقریبا منفي 180 ډیګري سنټیګریډ یخ دی. په دې دومره یخ ټمپریچر باندې انسان د 100 سیکنډ نه والا د 100 منټه پورې ژوندی پاتې کیدی شي. د دې نه بعد زموږ په سولر سیستم کې دویمه کومه سیارچه یا پلانټ چې دی هغې ته وینس ویلی کیږي. دې ته د ځمکې ټوین هم ویلی کیږي ځکه چې د دې سایز بالکل د ځمکې مقداره دی. دا وینس د مرکري نه هم ډېر زیات ګرم دی. د هغې وجه دا ده چې د دې اټموسفیر د کاربن ډای اکساید ګیس نه جوړ دی چې هغه هیټ یا ګرموالی ټریپ کوي او د دې ټمپریچر تقریبا 465 ډیګري سنټیګریډ ته رسي. بیا زموږ په دې سولر سیستم کې دریم پلانټ زموږ خپل کور یعنی زموږ ځمکه ده او دا په دې پوره کائنات کې واحد سیارچه یا پلانټ دی چې په هغې باندې ژوند کیږي او موږ پې ژوند کوو او د دې خاص وجه د دې خاص آب و هوا د دې په کائنات یا په دې سولر سیستم کې د دې خاص پوزیشن او د نور نه یو خاص فاصله ده. زموږ د سولر سیستم څلورمه سیاره یا پلانټ مریخ ته چې ورته ریډ پلانټ هم ویلی کیږي او دا د دې د سرو صحراګانو دپاره او د غټو غټو والکینوز دپاره مشهوره ده. د دې نه علاوه د دې مریخ یا مارس کم ساوت او نارت پول چې دی دا په یخنۍ کې د واورې نه کوري. دا واوره اصل کې یا د اوبو نه یا د کاربن ډای اکساید نه جوړه شوي. په دې مریخ کې چې کم والکینوز دي نو هغه ایکسټنټ دي هغه اکټیو نه دي لاوت یې نه راوځي. خو په دې کې چې کم یو والکینو دی اولمپس مون هغه زموږ د سولر سیستم د ټولو نه غټ والکینو دی او د هغې اوچتوالی تقریبا 22 کیلومتره دی چې د دنیا د ټولو نه د غټ غر کومې ته چې ماونټ ایورسټ ویلی کیږي د هغې نه هم څه 3 ګونه غټ دی. بیا زموږ په سولر سیستم کې 5مه سیارچه یا پلانټ چې دی هغه ته جوپیټر ویلی کیږي او دا د دې سولر سیستم د ټولو نه غټه یا لارجسټ پلانټ ته. دې ته ګیس جاینټ هم ویلی کیږي ځکه چې د دې نه د چپ چاپیره د ګیس طوفانونه وي او دا ګیس خاص کر د هایډروجن او د هیلیم نه جوړ وي. په دې پلانټ کې یو ډېر مشهور سپاټ دی کومې ته چې ریډ سپاټ ویلی کیږي او اصل کې دا د ګیس یو طوفان دی چې تقریبا د سلونو کلونو نه هغه طوفان شروع دی ختمیږي نه. زموږ د سولر سیستم شپږمه پلانټ یا سیارچه سیټرن ده کومه چې ډیره مشهوره ده او خاص کر د دې نه چپ چاپیره چې کوم بنګړي یا حلقې دي دا سیارچه یا سیاره د هغې دپاره ډیره زیاته مشهوره ده. دا بنګړي یا حلقې اصل کې د راکس یا چټانونو نه او د واورې نه جوړې دي او دا تقریبا په زرګونو کیلومتره پورې دا بنګړي خواره دي. زموږ په سولر سیستم کې بله اوومه
دلچسپ سیارچه یا سیاره یورینس ته. د دې یورینس حوالې سره مشهوره خبره دا ده چې دا په خپل سایډز باندې تاویږي. نورې سیارچې د منځ نه چپ چاپېره تاویږي، خو دا په سایډ باندې تاویږي او د دې د وجې نه د دې په پولز باندې اکسټریم لایټ پرې وځي چې د هغې د وجې نه په پول باندې 42 کاله شپه وي او بیا 42 کاله ورځ راځي. زمونږ د سولر سیسټم بله آخري اتمه سیارچه چې دا هغه نیپچون ده او دې ته وینډي پلانټ هم ویلی کېږي یا وینډي ورلډ ورته ویلی کېږي، ځکه چې په دې انتهایي تیزې هواګانې چې د هغې رفتار تقریبا 2100 کیلومیټره پی ګنټه ته رسي. زمونږ په سولر سیسټم کې د پلانټس نه علاوه یو بل بیلټ راځي چې هغې ته اسټروئید بیلټ ویلی کېږي او دا د مارس او د جوپیټر ترمنځ علاقه کې راځي. دا په لکونو اسټروئید یا وړو وړو کاڼو باندې مشتمل دی. بیا زمونږ په د سولر سیسټم کې د 200 نه زیاتې سپوږمۍ دي او په دې کې د هرې سیارچې خپلې سپوږمۍ وي چې هغه د دې سیارچې یا پلانټ نه چپ چاپېره تاویږي، لکه څرنګه چې زمونږ د ځمکې خپله سپوږمۍ ده او هغه سپوږمۍ د دې ځمکې نه چپ چاپېره تاویږي. د دې سپوږمو خپل خصوصیات وي، لکه مثال په توګه باندې کوم جوپیټر پلانټ چې دی د هغې کومه سپوږمۍ چې ده هغې ته یوروپا ویلی کېږي او د دې سطحه د واورې نه ډکه ده، خو د دې واورې نه لاندې یو وسیع و عریض سمندر پروت دی. یو بل مثال د سیټرن نه چپ چاپېره کومه سپوږمۍ چې ده هغې ته ټایټن ویلی کېږي. د دې اټموسفیر انتهایي تک دی او په دې سپوږمۍ یا مون باندې د میتین ګیس جیل یا لیکس دي یا ډنډونه دي. بل زمونږ په د سولر سیسټم کې د 8 ریګولر یا غټو پلانټس نه علاوه واړه پلانټس هم شته چې هغې ته ډوارف پلانټس ویلی کېږي او په دې کې یو مشهور ډوارف پلانټ پلوټو دی چې د هغې غرونه د واورې نه جوړ دي. دا پلوټو زمونږ د سولر سیسټم په یو خاص ریجن کومې ته چې کیپر بیلټ ویلی کېږي په هغې کې پرته ده او په دې کیپر بیلټ کې تقریبا هر څه زیاتتر څیزونه د آیس نه جوړ دي. دا و زمونږ نننی ویډیو چې پکې مونږ د زمونږ د سولر سیسټم په مختلف اسپیکټس لکه اسټروئیډز، پلانټس، ډوارف پلانټس وغیره باندې خبرې اترې وکړې. زمونږ د سپیس سیریز دا سلسله به جاري وي او په نورو ویډیوز کې به مونږ د سپیس په مختلف اسپیکټس باندې مزید ډسکشن او خبرې اترې کوو. که فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زمونږ دا چینل لازمن سبسکرایب کړئ. تر د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.